مزدور دی ټول کال درله مزدوري کړې ده چې د رمضان المبارک میاشت شروع شوه هغه ته ووایه وایه ستا روژه ده په تا باندې هم لوږه راځي په تا باندې هم تنده راځي خیر دی په دې رمضان مبارک په میاشت کې به زه ګزاره کومه ته ځان مه ستړی کوه هغه خو دیاړی له راغلی دی ځکه کور ته به روژه ماتی وړي چې دیاړي نه کوي نو روژه به په څه ماتی د هغه خو غریبي ده د هغه خو خوراک د الله سختي دي د هغه خو دیاړی له راغلی خو چې غارمه پې ګرم شو نور ولګېدو ته ورته ووایې وایه خیر دی ستړی شوې نن چوټي کا ما له دې ټول کال پوره ورځ مزدوري کړې ده خیر دی دې روژه کې نیمه ورځ مزدوري کوه ما نه دیاړي پوره اخله په دې خپل رزق کې نور خلکو ته روزي ورکوئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی چرته د هغې انسان رزق نه بندوي د چا په رزق کې چې د نورو انسانانو برخه الله تبارک وتعالی چرته د هغې انسان روزي نه بندوي د کم انسان په روزه کې چې د نورو خلکو برخه وي او د هغې پکې حصه وي الله تبارک وتعالی فرمایي فرشتو ته ای فرشتو زما په دې بنده روزي مه بندوئ ځکه دی زما نورو ډېرو بندګانو ته روزي ورکوي د ده په رزق کې د هغوی حصه ده نو په رمضان المبارک کې ستا سره یو سړی کار کوي دیاړي کوي مزدوري کوي خیر دی په نیمه ورځ ورله چوټي ورکوه او وایي زما نه دیاړي پوره اخله الله به پې تاله اجر درکړي الله تبارک وتعالی به په تا باندې په هغې ورځ پکاوی راولي چې هر انسان به د نفسي اواز کوي هیڅوک به د چا پیټې اوچتولو ته تیار نه وي الله تبارک وتعالی وفرمایي تا زما په بنده باندې رحم کړی و په روژه کې ما ستا نه ستا پیټې سپک کړو نو د روژې په میاشت کې چې مزدور در سره دی نوکر در سره دی په هغه باندې سپکاوی راوله الله به په ورځ د قیامت په تا باندې څه راولي سپکاوی راولي نو به هر حال د رمضان المبارک میاشت ده نو دې کې د یو څو خبرو به ډېر زیات احتیاط پکار دی یو خو دغه دی چې د لا اله الا الله ذکر ډېر کوئ دویم استغفار ډېر وایي او دغه رنګ غریب مزدور در سره دی غریب دی مزدور دی در سره